برېښنا په اونۍ کې د لغمان قرغیو ولسوالۍ کې د 400 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر نیمګړې پروژه بشپړه او شاوخوا 300 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوې. مهیا شدن سهولت برق به حدود 200 خانواده در قریه توپخانه ولسوالی دولت آباد فاریاب. هیواد کې د وزګارتیا کچې راټیټولو او پر دندو د مسلکي کسانو ګمارلو په موخه د برېښنا شرکت خالي بستونو لپاره له لسګونو ګډونوالو ازموینه واخیستل شوه. در طول یک هفته گذشته مشکلات 537 مشتری برېښنا از سوی سم شکایات د افغانستان برېښنا شرکت حل گردیده. ساتوی په هر رقم قیمت وطن